اکسم ششته ششته میوې خدای کې ما دې د و خانزیانو قبرونه دلی دي د شرطالو دي ماشاءالله دا شی ته د چی د بر جوړ کړی دي شایل چا د ماشاءالله څومره تکه سره ده بس دا چې الچی خو به نورې ته موږ ویلې دا د خو قسم قسم یې پلم یې الچي یې دا ښه خوږې ده شفتالو ده ګپچي ده دا نو اوس ټول پکې دي هر یو جلا جلا ځای کوي پر الله ډېر ګران یاست په جنت کې اوسئ دا کلک خورې مه خوره ښه اپنډکس ویله دغه جوړېږي ښه ګوره دا خورې دونه کلک دي دغسې جوشه لکه عام دا نو اوس د اوبو ډکه ده ډېر ښه خوند کوي دا وګورئ خلک ته مو شور زړه ورغړی بیا خلک ته دنیا وای دا څه ناوله د میوې خلک د دې څه ښه شان خوري مسافران بار وطن کې دا کلیوال ژوند ډېر خوند ورکوي خیر د کراچي په ګرمي کې سړی ناست دا وویني راپورته شي چې به یې په دا ښایسته سایه په دا ښایسته وچو کې هر میوه خوري زړه یې زړه نور ولاړی یا زړه نور ولاړو هغه ما د کلیوال د غرو کلیوال ژوند زما دا دی لکه څه چې فرض روزی اول ته روشن نو کړی نو پکې بالا ښکاره شي وام که وچه ګولاله د پرتی دا روزاتي دا روزه دستي ورته مات و بالکل هغه ودا پیسو دانې راکړه ماشاءالله ماشاءالله تو ګورئ سبحان الله څنګه خوند کوي ماشاءالله بس دا د الله نړۍ ده بس د دې څه به خوند اخلي دا اکسم ششته ششته میوې خدای کې زموږ لپاره کې جوړې کړي دي الحمدلله دا دی نن مې په قسمت کې وسولی وه خوندوره ډېر زیات خوند کوي درځئ خوږې ده او خوندور د کومه دی شرطاله دا اوس نه دی پوخ خو دومره دوی درې ورځې کېږي لکه ډبره ده اکسم دا به دا تر نرم شي د ګرمي ماج پر تیر کېږي څو چې مخ ښه شرطالو دي ماشاءالله ګرمي ته کېږي د پوخ بس کول دا پخېږي ګرمي دا دوی ورځې بعد اوس دی لکه ډبره اورتلې دا درختې ای خو د زردالو دی او زردالو ختم شو بس موږ وڅکو ښه زردالو سیزن ختم شو هغه شکولې دي درته ماسرجي ډېر ښایسته ځای جوړ کړی د پسو دپاره دا تاسو ورته وګورئ په کډیانو کې بیا پسونه سایې دپاره دا کډیان ورته جوړ شوي چیچکه ماسرجي دا نه د غره ښکرور ماشاءالله څنګه کم سیرلی ریم دی په دا کې کومه دی چرۍ ماسرجي ماشاءالله را میوه دي کرلی ده دا ته د خدای ژوند راکړي بس هر فروټ به وي پر کال دا شپې خدای بس بیا انشاءالله زر شمېجلې کېږي هم نه زړه به دې همیش ځوان ستا به بادام له هغه دی شته بادام هم شته او شفتالو شته زردالو شته دغه یو پسته کې پاته ده مثال فروټ انګور شته ماشاءالله خلک دننه یو دانه وایي انار هغه دی شته هر شی دی او خټکي شته هندوانې شته مثال باندې چې میلمه راغلی زه به ورته شی کې دی یو فروټ راوړم هندوانه راوړه خټکي ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي دا بیا چیز دی دا زردالو دی دا پاخه دی دا بیا زردالو دی دا بیا د چیز درخته ده ماسرجي ښه ماشاءالله کمپلۍ مو الوتله کمپلۍ دا که چیز تی چټۍ کله بیا ماپښین بیا کار شو ښه ماشاءالله او اشه دغه د په غره کې د کمرې ډېرې ایښي دا څه خدای غټې جوړې کړي اوس توبه علاقه نه ده توبه کاکړي یا سګزي په هغه کې دا کمرې دونه چتونه دا خو ډېر لوړ دي هغه ته ډېر دا
دغه چې لګېدل دا کشنې کشنې یې لګولې. دونه کښته یې لګوي کښته به دې لګوي چې هغه په زمین کې بیا سټوپ کې ولګوي هغه کې ولګوي هغه بیا ګرمي کوي. صحیح. اوس ما په دا کې د میلمانو لپاره به زه لازمي یو ګټه کښتۍ جوړوم 12 فوټ مثال چت یې کشنۍ. چې چت یې کشنۍ بس په هغې کې سټوپ په یخ کې یا اوس هم ټمپریچر ډېر کې نارمل دی د بنې د هغې ګرمي ده خو درته داسې انسان یخوالی فیل کوی شي. خبره داسې ده چې دا هغه کلي څه اوس رالمه درته په غرو کې یو بل کلی دی کم بیداره کلی اوه چشمه بیدار ورته وایي د لې رالمه ستا نوم څه اقبال وایي چې د لې وایي زما نیکه اوسي او د هغه ډېر تاریخي سړی هم دی تاریخ هم لري د لې تاریخي ځایونه دي هغه به دی په موږ باندې ویندي دا د نیکه باغ دی ایجالونو شان یې ورته لګولي دي چې وایي څوک درته باغ له وایي نسي را خو ابادي هم نشته دا دومره جالونه یې ولې ورته لګولي دننه به وګورې انشاءالله ابادي به وګورې دا چیر دی نیکه چیر دی شاید بادام دی یوه دا نو چې د ده نیکه راشي هغه به خپله بیا موږ په باغ کې ګرځي دا ساده موږ د ده ویټ کوو چې دی راشي اوس دا دی موږ روان یو د غره خواته روان یو هلته تاریخي ځایونه دي هغه به اقبال په موږ باندې وویندي دا ساته به د ده نیکه هم راشي بیا به په د هغه د ده په دا باغ باندې هم وګرځېږو چې شیشه کرلي دي اوس هغه غره خواته ځو موږ خو دا د دیزګي پورې راورسېدلو دی وایي دغه یو قبر دی وایي دغه کلي نوم بیداره کلی دی د هغو د نیکه دا قبر دی د دې کوم تاریخ دی تاول د دې دا سره تاریخ دی چې دلته د چا د خولې د زموږ د اور نیکه د خولې نوم یې څه اجي جانو اکا هغه ویلې چې به دا نیکه دی هغه دا ماما دی هغه خریان دی سیده هغه په میلمستیا راغلی و د لې مړۍ خوړلې وه سیده او بیا د مړۍ چې خوړلې وه هغه بعد تللي وو دا هندوانې شکولې بلې هغه باجوده څه دی راغلي ولو چې هندوانې دورې وړکې بلې چې بای هلته خوړلې ماما یې پر دې ځای ډېره ښکاره سوی دا ځای له راغلی ټیک څه دا ځای صحیح ده چې دا ځای له راغلی ول ماما ته یې ویلي وو چې ماما چې ښکاره سوی دی هغه ورته ویلي وو چې بای دلته موږ خدای پاک موږ ته مرګ راکړي په دې ځکه په شخ کې موږ د ماما په غلا هندوانې وشکولې هغه خلکو ویل هغه و کسان ویل هغه و خنځنه موږ صحیح ده و خنځي چې کوم کار او هغه ځکه شخ شو اما خدای د پاس وکړي چې الله ما په دې زمين شخ کې دا شی ته د چی لپاره جوړ کړی دی دا غره په سر کې دا موږ دې لپاره جوړ کړی دی چې دا طریق کې راځي په سیزن کې د افسانو دا درخت ورنږدې کوي نو بیا ودې تور معلومیږي چې دا خلک په داسې خوا به دی تر دا په دې خوا بیا دا په اډوانس کې دا خو نو د لاین څخه معلومیږي اوس ګور لکه هغه یو دی هغه غره په سر دی اډوانس کې وارنینګ ورکوي چې مه راتېرېږي که نه بیا به مې ګیله د ځانه خانزیانو قبرو پورې راورسېدلو خو اووه خانزیانو قبرونه کومه دي دغه قبرونه دي یو دغه ښکته دی یو دا ډبره چې جګه ده د اووه خانزیانو قبر کومه یو دغه دی یو دغه دی دا څلي د ډبرې چې جګې دي په دا یو دا دی دی ولې لوړ ډبره ده که چیشته هغه بیا کومه هغه خو چامر جنرال هغه مخامخ ویني هغه غټه ډبره هغه بیا د چیش ده هغه خو دغه یو دا دی د اووه خانزیانو قبرونه دلې دي دا موږ چې به ډېر اورېدو د اووه خانزیانو قبرونه سړی دا بیا چیرې هغه دا دی دلې دي اوس دا دی موږ هلته لوړ غره له ځو وایي مزغی دی مزغی یې نه ختم کېږي دا مزغی اوس څه وخت ختم کېږي ختم چې بیا پشن دغه شروع هواري شروع وایي مزغی دی د دا مزغی سي ور پرسو چیش بس پورته سو که پرسه و ترسو چې د هغه ترسو بیا وایي ګرده پشین معلومیږي ټوله پشین ایریا د هغه غره څخه ډېر غټ سفر مې وکړ چربي ویله سوله د لوی اختر غوښتې مې خوړلي وې سپینې هغه یې ګډې په راویلې کړې څنګه شوې کلیمه اوس عادي زه له ځو بیا به پښین ګرده در ښکاره کړم دا دی د غره ټاپ ته راورسېدلو د دې څه چې نه دی ګرده معلومیږي
هغه دوړه دا خواته خاص په کیمره کې به نه معلومیږي خو ګور یا باغونه دي هغه بند خوشحال خان دی ما ته خو معلومیږي د ډېره یخه خوندوره هوا ده دې سړي خوندور موسم دی دا ښکته ځو او بل ملګری هم ډېر راسره ډېر سو ستړي هم سو زه خو نه یم ستړی سوی زه د غرو دی دي خو دغه دی ستړي دی دي د غره خلک نو کله ستړي کېدل باید چې زه ستړی کېدلی نو اوس لاندې ځو ورته دی وایي د شنو درختې دي اوبه دي هغه به لا وګورو بیا به د هغه بعد ولاړ شو د ده د نیکه سره ملاقات کوم وایي ډېر تاریخي سړی دی هغه به هم په تاسو ووینم راځئ ژر راځئ